که یو څوک په خوب کې شیطان خطا باسي یا احتلام شي او یا هم د ورځې لخوا په روژه کې د لاس نه په استفادې ځان انزال کړي، نو د دغه کس روژه څنګه ده؟ او د خوب انزال کېدلو وروسته دغه کس څه ډول د ورځې په روژه کې غسل وکړي؟ د دې بیان او تفصیل را سره په همدې ویډیو کې وګورئ. له هر څه مخکې درته په ویډیو کې سلامونه او ښه راغلاست وایم، په دې هیله چې روغ جوړ به وئ. که تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو دا هم درسره سبسکرایب کړئ. په دې ویډیو کې درته د همدې دوو پوښتنو ځوابونه وایم. اول، په خوب کې شیطان خطا ایستل یا احتلام روژه فاسدوي که یا؟ او د دې غسل څنګه دی؟ ځواب: احتلام یا هم په خوب کې د شیطان خطا ایستل روژه نه فاسدوي، نه هم په دې باندې کفاره شته او نه هم قضا یې ورباندې شته، یعنی روژه یې سمه ده او نقصان نه ورته رسیږي. د غسل طریقه یې داسې ده چې نور به هماغه عادي غسل وکړي، خو پوزې ته او خولې ته په اوبو چولو کې به احتیاط کوي، یعنی پوزې ته به اوبه په تیزۍ سره نه اچوي او پورته به یې نه کش کوي، صرف به پیزه پرېمینځي. یو ځل به اوبه یعنی په پیزه کې دننه ونیسي او بیا به یې لرې کړي او د عادي غسل په څیر به یې پکې سڼکوي نه. او بل چې دی خولې ته اوبه اچولو کې به غرغړه نه کوي، هغه به صرف داسې خولې ته اوبه واچوي لکه په اوداسه کې. او بل دا چې دوهمه پوښتنه، په استمنا بالید یا جلق موټ وهل سره روژه ماتیږي که یا؟ ځواب: که یو څوک استمنا بالید وکړي روژه یې ماتیږي، قضا یې شته خو کفاره یې نشته، یعنی دغه کس به د روژې وروسته د همدې یوې روژې قضایي راګرځوي، خو 15 روژې کفاره ورباندې نشته. دوستانو، د نن ورځې ویډیو مو تر همدې ځای وه، په دې هیله چې په دې دوو مسلو باندې تاسو معلومات حاصل کړي وي. د نورو ویډیوګانو او معلوماتو دپاره درسره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.